د یو انسان په هیټه کې چې کله درد یو آسان عمل درته هم د عملو کې انشاءالله الله جل جلاله خو به تاسو ښه کړي. او یو بل داسې آسان عمل هم چې د عملو کې د ستاسو د خېټې چې څومره مرضونه الله تعالی به د دې کلام په برکت سره ښه کوي او دې سره ډېر خلک ښه شوي هم دي. زما زړه غواړي چې یاره تاسو ته هم دغه اعمالو ښیم چې تاسو ته نه هم پیدا واخلئ. د چا چې هېټه کې دړي هغه دا چې دی آیات مبارک بسم الله الرحمن الرحیم لا فیها غول ولا هم عنها ينزفون سورة الصافات آیات نمبر 47. دا آیات مبارک ته درې ځله په اوبو باندې دم کی او په مریض باندې د اوس کې ان شاء الله الله بدل مریض روغ کی. یو بنتهایی آسان عمل دی. او د چا د خېټې چې څونه مرضونه دي د هغې د ټولو دپاره یو آسان صورت درته هم په دې صورت باندې تاسو عمل وکړئ الله تعالی به تاسو ښه کړي. کوم انسان چې سورت قریش لإلاف قریش دغه صورت ټول ووایي او هغه د خوراک په یو څیز باندې دم کی او هغه څیز بیا هغه انسان اوس کې اخري چې د چا په خېټه کې مثلا خېټه کې درد راځي یا د خېټې نور دغه دي مرضونه دي هغه انسان باندې دا اخري ان شاء الله الله جل شانه به هغه انسان روغ کی. څونه آسان عملونه دي لیکن د دې فواید ډیر زیات دي. د قرآن حدیث شفا هغه د چا نه پټه نه ده. نو باید دا تاسو د چا هم په هېټه کې دړوي یا د هېټې برس بیماری ورته نو دا عمل ولا کولی شي ښه